دوستانو د 14 کلو جنۍ سره ډیر زیات ظلم شوی دی. دوستانو دغه وګورئ، دغه جنۍ وایي سیواله کول، هغه سره ما میسیجونه کول، کالونه مې کول، بیا مې د کویدن ورته ویل، کویدن مې ورسره وسو او بعد کې هغه هلک د جنۍ سره څه کړي دي. دوستانو دغه ویډیو مکمله وګورئ او تاسو وضاحت وکړئ چې آیا د جنۍ سره ظلم شوی دی که ښه کار شوی دی. دوستانو دغه ویډیو راسره وګورئ. ما سره داسې ذاتیات چې دې هلک ما سره پیله دې نه مخکې تعلقات ساتلو، ګپ شپ یې راسره لګولو، چې ګپ شپ یې لګولو هغې نه پس د خپل بیټک خپل هر څه ته زه راوستلم. د هغې نه پس ده ما ته چې زه به تا سره کویدن واده وکړم، چې ده ما سره خپل جسماني تعلقات هر څه وکړل. د هغې نه پس بیا دې په خبرو کې راګیر شولو. ما ته د دې هر څه به اوس څه کېږي، دې ما ته وایي چې زه صحیح د دې نه پس به زما ستا خبره سیټ شي. ما ورته صحیح ده، زموږ کره خپل مور او پلار رولېږل، زما کویدن یې وکړل، هر څه یې وکړل. د هغې نه پس دې چې ما د یو جنۍ کمنټ میسیجونه باندې گیر کړلو، نو هغه دې اوس ما ته وایي چې ته نه زما ښځه نه زما تا سره څه ثبوت شته دی، ته به ما نه څه واخلې، ته به نه زما پولیس څه کولی شو، نه زما میډیا والا څه کولی شي. چې ما دلته زه دې تاڼې ته سهار 6 بجې رالم، چې زه دلته سهار 6 بجې دې تاڼې ته رالم، دلته پې ما پایر نه دي ماله یو دسخط وکړلو چې ما راوستو دلته کې دې ته نه موبایل یې واغستې او حالات کې بند کو، چې بند یې کو دې ما دلته نه اوس تللی شوې، بس تا او د ده خبره ختمه شوله. ویل چې کوم ثبوت که د هغې عزت 15,000 روپۍ اخلي، تا ته 15,000 روپۍ میلو شي. د دې کلي 12 مشران راغلي، 15,000 روپۍ دا ته چا وي چې واخله. د دې کلي مشران چې کوم یو ناظم صاحب او 2-3 ملکانان نور دی ویل موږ دلته تماچې وروړو، خو د پولیس د وجې موږ ذکر ونړئ، وایي چې د سچو عزت په موږ ګران دی، موږ ځکه تاڼې ته نه مشرانو ما ته داسې خبره کوله، وایي موږ ځان سره ګرځو. ما ته هغه تاسو خپله مسلې راکه ګرځوئ او که نه، نو هغه چې کوم دی ما ته یې ویل ته دا پیسې واله او بس ته د خبره ختمه شوه، هېڅ خبره نشته دی، تا سره څه ثبوت نشته دی کویدنې. نو موږ پښتانه خو لکه نکاحګانې په سټامپ پیپر ونه تړو، دعا خیر کوو، الوا او ګوټ خورو او بس بیا موږ سره نور څه ثبوت خو نه، خو د واده نه پس موږ سره ثبوت چې موږ کله واده کوو نو هغې کې موږ لیکلی. اوس که دا هلک منکر شي چې ما د دې سره اړه کویدن کړې نه ده، نو بیا د دې ماما دی هغه ثبوت دی، د دې اوښې دی هغه ثبوت دی، د دې د کلي ناظم دی هغه ثبوت دی، او که هغې منکرېږي نو بیا دا تاسو په خپله فیصله وکړئ چې دا څنګه تا سره د دې هلک جسماني تعلقات وو؟ او هغې ما سره د کویدنې نه مخکې کړی دی. ته انصاف څه غواړې؟ څه ویل غواړې چې ستا د یوه پښتنه خور د په توره تیاره کې د شپې په 2 بجې ما ته کال کې زه راځم د دې دپاره اواز اوچتوم، څه ویل څه غواړې؟ زه ویل دا غواړم چې بس ما ته زما د عزت انصاف میلو شي، زه ترې نه انصاف غواړم او دې ما له انصاف نه راکړي. دې ما ته وایي چې ته د خپل عزت که دغه 15,000 روپۍ اخلي پیسې واخله، نو عزت په 15,000 روپۍ باندې خلک خرڅوي. که دا عزت په دې شو نو بیا به د هرې پېغلې عزت په 15 روپۍ خرڅېږي، بازار ته جوړ شولو. تاسو خپله فیصله وکړئ لکه چې دا اوس څه دي. ما سره خپله مور بیمار راغلې په دې روډ باندې، ته یوازې ګورې ما سره سړی نشته، ما سره هېڅوک هم نشته سوا د تاسو. زموږ د پېښور یو. ته د پېښور یې؟ خو د دې هلک سره ستا تعلق ستا جوړ شوی دی که ستا سره جوړ شوی؟ د ما سره جوړ شوی دی. ستا سره جوړ شوی. تعلق مو څنګه جوړ شوی؟ تعلق بس د ټیک ټاک د سیټ نه جوړ شوی. د ټیک ټاک د سیټ نه؟ ټیک ټاک سیټ نه جوړ شوی. بس ګپ شپ لګېدل، بس د یو بل سره ګپ شپ هم لګولو، بس هغې نه پس بس بیا د ما ته ویل چې زموږ کور ته راشه، وي بابو تللی دی، مردان ته تللی دی، مې ختم له تللی دی، 2 خویندې مې دي کور کې، ویل تا سره ټوله خبره کوي. ما ورته ویل ښه چې زه ورغلم، بس د دې د کلي کې یو هلک په ده باندې سیډي مو کړله، پلار ته یې ویل چې راشه ستا زوی جینۍ راوستې ده، بیا د تر زوی د په کور باندې راوختو، ورته جینۍ دې څه کړه، د خور زه په دغه کې پټه کړم، د کمرې واشروم کې پټه کړم، وایي مونږ جینۍ مینۍ نشته. بیا د خور ما سره څادر را په سر کو، اوس بازار پور د سره خور را مرګري شو، زه راستم پېښور پلین کوچ کې کېنول، ما ته سبا به زما ستا خبره ختمه شي لکه سمه به شي. نو د بیا ما پسې په سهار له رښتې له مور او پلار راولېږل. ته چې نن سهار د مطلب د هاتیانو چوکۍ د تاڼې ته راللې، چوکۍ هاتیان ته راللې، نو دوی تاسو ته د انصاف د درکولو دوی تاسو ته دلته کېدل نه شوي؟ اسم دې ما ته وایي بس ته کور ته تللی شي، وایي بس اسم نشته دی، بس ته کور ته لاړه شله، وایي بس ما ته هم دغه د پیسو خبره وکړله او هغې له ښه پیپسیانې ښه قهوه ښه تور راغلی، اوس سهار 6 بجې راغلي، ما ته اسم نه، او هغې چې 5 بجې رالل، 5 بجې دلته اوله ښه چای ښه روټۍ ښه هر څه ورکړل او ما ته ویل زه ته اوس د هلک وټسپ هر څه کولو دي، دوی ما ته ویل هلک موږ سره حوالات کې بند دی، نو زه د هلک نو صرف خبر چې کوم ځای کې دی او هغه به خلاص شي، به هغه به ضمانت وشي او هغه به کور ته راشي. 107 کې خو څه نشته، 107 کې خو ضمانت دی. نو زه ورته وایم چې اف آی آر ته د ستا اف آی آر کړی دی، اف آی آر شوی دی، اف آی آر نه دی شوی، نو دې ته ما کول څه غواړې؟ ته ما ته وایې چې ته ویل څه غواړې چې ته څه وکړې شي؟ اف آی آر کې څه کول غواړې چې دې ستا اف آی آر نه لیکي؟ څه کول غواړې؟ زه دا کول غواړم چې بس ما ته د خپل عزت انصاف میلو شي. عزت انصاف وګوره په داسې نه وي که نه، ته خو به اف آی آر کې د خپل مطلب تاسو کوم جسماني تعلقات یا ته استعمال شوي، ته به د هغې اف آی آر کې بعد د هغې نه هغې دې زمانه اخلي که نه، زمانه نه زه کوم، زه خو سهار نه دې خبر باندې ته ستړې شوم چې اول لک سره اول زما کور جوړ کړي، دې ما ته د هغې په سر
دا جواب راکړي دی ماته تا نه خزه کوي ولې په زور په ځان خزه کوي دی ماته راغي په مخ کې دا خبره کې دا عمده پولیس والو عمدار کړي مشران ټول ماته دا خبره کوي او الګ سره دا خبره نه کوي چې دی دا ته پس خبره ولې نه خزه کوي لکه ماته زما د ګناه ثبوت راکړي نو بس زه وایم چې صحیح ده ها ستاسو دا به نه چې زه د خپل چې کوم زه هغه یا استعمال کړم یا زما جسمانی تعلقات او زما سره دوکبازي کړې ده زه د هغه اف آی آر کول دا غي پایار کول غواړم زما موبایل له سره ما یو توله کاله خرڅ کړې د ما ته ویل زه تاسو سره کوډ میریج کوم تاسو سره پیسې شته ما تل پیسې نشته کاله شته د څنګه په هور تر اولته وکیل سره خبره مو کړله خو دې بیا د چې ما سره ټیم پیسې ور کړلې نو دې هغه خبره نه وړېدل په سحر له مونږ رجسټر ولېدل لګرا دی خوشم ها د دین علاوه ته چې سارا له تر اوسه پورې لګرا دی خوشم ستا بل چې علاقه څه تاسو وختنو کله سوشل میډیا سوشل ورکر یا الکترونیکس میډیا یا تا خبره کو چې په ځان باندې تیل اړوم بالکل اچام نه لیکړي اچام تاسو ته دین نه لیکړي د دې چوکۍ مخه ته د بهر رويسته ماته ګیټ بند کړلو خلک ته د چوکۍ نه بهر رويستي او ویتلاړه شوي ستا اسم دلته نه کیږي ویتلاړه شوي تخپل کلی کې دا پیسې لو کما ته دلته ستاره پیسې لین کیږي نو ماته چې زما کلی کې پیسې لې کیږي زه تعالی چوکۍ ته ولې راتلم سي خبره مرته کړې ده کنه نو چې دلته ما ته خدای انصاف زیره زه خدای زه تراغلی ما سره دی یو خبرم پټول ورس کې نه کړو نه مال ټایم را کړې ری بس دغه ځکه ناستم چې الکس ټایم را لو بس اغه نه خټول تاوي دلته راغی ټول مشران راغلی ما سره هیڅ کوم نو زه خپل مور سره یوازې راغلی ها موږ دلته کې راغلو چوکي هاتیانو ته ورډبو سا आवाज ناراضي او لګي کوشش کو موږ یې کچته یو ورو وروته او یو دوه خبرې وسره وکړو د شپې 2 بجې ټیم نه ځکه چې دا ځای خطرناک هم دی او کې دې شي دی وي لکه چې زه خو داسې وینم نه ارور مې بیټریو ویو بیا ویو نو زما چې څونه خیال لیدل کې اندازه سي لګي چې دا چوکۍ خالی ده سوخته دي نه خورجان اعظم چې یو چوکۍ کې سوکوي نه نو تاسو به انصاف د کم ځای نه ملای تونګو څنګه چې تاسو وکتله چوکۍ هاتیان هلته کې ورلو دروازه مو کټکټاو کړله خو نه پوهېږم څنګه چې ما په هغه ټیم کې هم تاسو ته ووې چې یا خو دا پولیس وددي یا خو دا چوکۍ خالی ده یا خو دلته کې ډیپټي د سره څوک نه سره پکې سروي سریږي زموږ اواز سره د خور د پاره دی چې د خور د پاره موږ د یو پښتنه ده د شپې 2 بجې وي یو اواز هم تو کو فون هم تو کو پتا سوچ فون څنګه کو زموږ د واتس اپ نمبر هغه په موبایل باندې د سکرین باندې راځي او د زموږ سره کانټیکټ وساته مو ته ځان اورسو ځکه چې خور ډیر زیات په مصیبت کې وا ور سره مور هم نه چېغه په گاډي کې دا بهوشه حالاتو کې دا نو زموږ چې کم کار هغه مونږ وکړو اوس ان شاء الله که په دغه الک باندې اکشن و نه غستې شو نو موږ بیا دوباره راځو او د ټول سوشل ورکر ته زما خواسته چې د دې خوراکي د پاره دا आवाज اوچت کی هم د شانتي به د دې خوراکي هم دغه ملزم ککړ ملزم چې کم دی نو هغه ته به سزا ملويږي او د خور ته به انصاف ملوي خو دغه خبره بل هم کومه چې ځنې ټیم کې د جنکو هم غلطي وي دلته کې دا خور دا غلطي تسلیمي چې ما غلطي کړې ده خو میسج هم دا ورکي او هغه به دا په خپل خپل ورکي چې زه هغه جنکو ته دا میسج ورکوم چې یو خو دا ټیک ټاک دا موبایل مکمل